د امریکایي اشغال د وحشت، ظلم او بربریت نه هېرېدونکی څهره. په زرګونو بمونه یې د آزاد او خپلواک وطن پر خاوره وغورځول او د ترهګرۍ پر ضد نومي جګړه یې په مظلومو ملتونو تحمیل کړه. په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو غږونه او بمباریو پر ماشومانو تر زانګو ویره خوروله. امریکا هڅه وکړه چې یو مسلمان ملت د جګړې په ستر ناورین کې ډوب کړي. تاریخ د هغو شپو شاهد دی چې د ستورو راختو پر مهال بمونه پرېوتل او د اذان پر ځای د توپونو غږونه پورته کېدل. دا باید هېره نه کړو چې اشغال یوازې خاوره نه نیسي. اشغال د انسان روح، وجدان، فرهنګ، ژبه، دین او فکر هم د تور تم په تیارو خونو کې بندي کوي. موږ دا مستند د هغو خلکو د ژوند او زړه پیښو او ناورینونو په اړه وړاندې کوو چې د تورتمونو د دیوالونو تر شا پاتې شوي ول.